میمز هغه کریټیویټي دا هغه خو زه خوشحالي کوم ورته چې زما بونیر کې دونه زیات پوټنشل او ټیلنټډ ځوانان دي چې زه خو وایم چې هغوی هم امپاور کم پروموټ کم زه خپل طرف نه کمنټس پکې هم کوم خان دم هغه زما فیورټ دي انفارچونیټلی زمونږ ضلع هر طرح سره محرومه ده نو زه به خپل طرف نه زه وایم چې خوشحالي پروموټ کړم او لکه پرمختګ راوړم نو هغه دپاره به زما به کوشش وي چې ایز ا کمیونټي مونږ قدم په قدم چې کوم هر سټیک هولډر زموږ د کمیونټي دی د هغه سره کمیټیز راشي ریګولر میټینګ زموږ وي چې ما به کوشش وي چې لکه زه خپل فنډس چې دی کوم چې ما ته ایز ایم پی ای کو ما ته سیټ میلاو شو چې زه هم هغه هم ایون مدرسو ته ورکم ایز چیریټي نو هغه دپاره به اعمال به خپل کار دپاره به څه کول به پکار وي خو لکه زما پرایورټي به بونیر وي چې بونیر کار کیږي پدې تورتم کې دا امید شمه روحانه کړه دا واده کوو چې په میدان به دې تا په ټول جهان کې د بونیر نامه روښانه کړه تا د ملالې جذبه په پیغلو کې بیا تا په ټول جهان کې د بونیر نامه روښانه کړه تا د ملالې جذبه په پیغلو کې بیا ځوانه کړه تا ټوله دنیا ځان ته حیرانه کړه تا په دې تورتم کې دا امید شمه روحانه کړه دا واده کوو چې په میدان به پارټي منشور هم تاسو واورېدو زه هلته یو سیاستدان سره سره د دختر بونیر یم د بونیر لور یم خو زما په خیال باندې دا حیرانه کړه تا په دې تورتم کې دا امید شمه روحانه کړه دا واده کوو چې په میدان به دې ښکاره ګټو ډاکټر سویره ګټو ډاکټر سویره دا حیرانه کړه تا په دې تورتم کې دا امید شمه روحانه کړه دا واده کوو چې په میدان به دې ښکاره ګټو ډاکټر سویره ګټو مقصد راوړو وروسته پورې د سیاسي د پارټي د وجې باندې موږ ډېر زیات ډیوایډ و تقسیم وو اوس کله چې تاسو ماته دونه مینه او اتحاد وښود نو زموږ چې اواز پوره دنیا باندې ګونجاو شو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ قدرمن د دیهان تاسو ګوري سواون ټي وي دا وخت موجود یم د بونیر پسیمه زما سره ډیره زیاته محترمه سویرا فرکاش چې د پی کې 25 نه دا وی مطلب کینډیډیټ راتلونکي د پیپلز پارټي نه یې سره په دغه حواله خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی الحمدلله بس فرست ټایم په بونیر کې یو پی مولودري کې ډیر زیات مشکلات دي مطلب دی ول سو الحمدلله زما لپاره خو هر څه ډېر سموتلی ځي زه په نیګیټیو باندې نه فوکس کول غواړم ما ته چې کوم مینه او قدر میلاویږي زه وایم چې هغه ریټرن خلکو ته سمایل سره وکړم ډېر که مونږ وګورو په سوشل میډیا باندې ستاسو یو دغه کې تاسو راغلي په هغې تاسو خبرې هم کړې وې په میمز هغه خو کریټیویټي ده هغه خو زه خوشحالي کوم ورته چې زما بونیر کې دونه زیات پوټنشل او ټیلنټډ ځوانان دي چې زه خو وایم چې هغوی هم امپاور کم پروموټ کم زه خو خپل طرف نه کمنټس پکې هم کوم خان دم هغه زما فیورټ دي ادره دو یا کامیاب شوي او الله پاک جیت در کو بونیر کې بس مطلب کم پروجیکټ براوړي انفارچونیټلی زموږ ضلع هر طرح سره محرومه ده نو زه به خپل طرف نه زه وایم چې خوشحالي پروموټ کړم او لکه پرمختګ راوړم نو هغه دپاره به زما به کوشش وي چې ایز ا کمیونټي مونږ قدم په قدم ځو چې کوم هر سټیک هولډر زموږ د کمیونټي دی د هغه سره کمیټیز راشي ریګولر میټینګ زموږ وي چې یو زموږ د کمیونټي په شان د مخې ته ځو موږ ستاسو مطلب چې کم دغه دی د هندوازم سره دی ډېر خلک هم په دې باندې مطلب دغه کې چیرې دغه یو پیمل د لپاره خلک منډې وکړي کوټ نه ورکړي په دغه حواله څه ټایم داسې راغلی دی که نه چې موږ له اوس دا ډسکریمینیشن پرېښودل پکار دي ځکه چې اوس چې په دنیا کې څه چلیږي که نه نو هغه وګورئ او بیا په خپله جج کې مطلب په جنډر په بیسس باندې ریلیجن دا پرېږدئ تاسو بس وګورئ که ریپرزینټ یو کینډیډیټ تاسو ریپرزینټ کولی شي تاسو هغه له ووټ ورکړئ ځکه چې الریډي تاسو یو ډاکټر یا خلکو خدمت کوئ انشاءالله الله پاک کامیابي کوي جیت کو ورسره به دغه مطلب بیا جاري ساتئ
نه ما ته خو لګي چې کارونه به زیات دي نو زما به کوشش وي چې لکه زه خپل فنډس چې دی کوم چې ما ته ایز ایم پی ای کو ما ته سیټ میلاو شو چې زه هم هغه هم ایون مدرسو ته ورکم ایز چیریټي نو هغه دپاره به اعمال به خپل کار دپاره به څه کول به پکاري خو لکه زما پرایورټي به بونیر چې بونیر کار کیږي اخیری میسج دغه نوې کول نه کار د بونیر خلکو مه یریږئ دا قدم آلی کوم قدم نه چې یریږئ هغه قدم ستاسو د مستقبل قدم دی خامخا قدم دپاره ځئ مخې ته ډېره مننه ټایم راکول ډېره مننه قدرمن دا ډاکټر پرکاش سویرا غوښتل به سره یو مرکه وکړم اوس به نو عزت خاد او باسي د الله په امان